لغمان کې د څه باندې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د شاهي کانال پروژې د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې کانال د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې له مرکزه د کابینې شمېر غړو او د لغمان ولایتي او نظامي چارواکو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د سیندیزي فرعي حوزې د رئیس سید عبدالرحیم سادات د معلوماتو له مخې چې نن په دې ولایت کې د شاهي کانال د پروژې چارې عملاً پیل کړي. تاسو ورونو ته بهتره معلوم ده چې نن د شاهي کانال چې ډېره ستره پروژه وه د لغمان د خلکو ارزو غټ ارزو او تر مدت هغه پروژه وه چې خلکو نیم پیړۍ مخکې د دې پروژې د افتتاح او د د سروې هغې درلوده. نن خوشبختانه د رئیس جمهور نه موږ مننه کوو چې هغه کومه وعدې چې موږ سره په وروسته کال کړې وه 2 کاله مخکې کړې وه هغې عملي جامه یې واغوستله او نن موږ د هغه د افتتاح مراسم چې د کابینې یو لړ وزیر صاحبان، وزیر صاحب د مالیې، وزیر صاحب د انرژي او برق او همداسې نور د کابینې وزیران هم دلته تشریف راوړی و. نوموړی وایي یاد کانال 2 فازه لري چې اوږدوالی 22 کیلومتره دی او د الینګار ولسوالۍ له سندروا سیمې څخه تر څپرو 12 کلي ترېنه استفاده کوي چې 15,000 هکټاره شاړه ځمکه به خړوبه کړي. دغه پروژه چې تاسو ګورئ دا 2 فیزه لري چې یو فیز 22 کیلومتره ده د الینګار اړوند الینګار سندروا سیمې نه چې د ولسوالۍ نه 15 کیلومتره پاس سربند لري افګردان لري هغه د سفرو پورې 22 کیلومتره ده 12 قري ورنه استفاده کوي چې 12 قري د 80,000 فامیلو شاوخوا او 15,000 شاړه هغه سلطاني ځمکه ده چې خړوبېږي. سادات وایي چې د شاهي کانال دویم فاز کې به د بابا صاحب دښته کې د 10 کیلومتره کانال په لرلو سره 20,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي. د سیندیزي فرعي حوزې رئیس دغه راز زیاتوي چې اوس مهال د یاد کانال د لومړي لاټ چارې چې 4.3 کیلومتره دی پیل شوی چې د 9 میلیونه ډالرو په ارزښت به پای ته ورسیږي او ټول ټال په دغه کانال 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د 3 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. په دوم فیز کې موږ د بابا صاحب دښته لرو چې 20,000 هکټاره کېږي هغه هم د 25 او د 10 کیلومترو په شاوخوا هغه هم ده. خوشبختانه اوس 2 لاټه چې اول فیز یې 4 لاټه ده 2 لاټه ډیزاین 100% بشپړ شوی او یو لاټ 4.3 کیلومتره قرارداد ته تللی چې هغه د 9 میلیونو په شاوخوا ده. نن ستاسو په حضور کې د افتتاح مراسم هم ترسره کړه. د دې پروژې 3 کاله وخت لري چې په 2 لاټو کې باید دا 3 کاله وخت ورکړی ده او 2 لاټه نور تاسو ته بهتره معلوم ده دې خواته داسې کوم سترکتورونه او غټ ساختمانونه نشته دي دا د 1 کال یعنې دا پروژه موږ 15 کاله د سروې او د ډیزاین د شاهي کانال ستره حیاتي او لپراخو اقتصادي ګټو برخمنه پروژه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د سندروا کلي څخه پیلېږي د الینګار سیند د شمالي لویدیځ برخې څخه سرچینه اخلي او د خپل مسیر په اوږدو کې د سویل پر لور د الینګار ولسوالۍ اړوند زیات ځمکې د شیخ خطري سلطان غازي بابا او د مهترلام بابا دښتې تر پوښښ لاندې راولي.